د کندهار د اوبو او انرژي ریاست مسؤلین د کندهار په بیلابیلو سیمو کې د ډیرو اورښتونو د ورېدو زیری ورکوي. د نوموړو مسؤلینو په وینا د دوشنبه د ورځې د ماښام د 8 بجو څخه بیا د سه شنبه د ورځې د سهار شاوخوا 8 بجو پورې د کندهار ښار ټولې سیمې د باران اورېدو شاهدانې وي، چې له امله د راتلونکي سمسور کال هیلې کېدای سي. د کندهار د اوبو او انرژي د رئیس ملا سید محمد شرافت د خاص هدایت پر اساس د اوبو د سرچینو امنیت تخنیکي ټیم د تختپول، دامان، ارغنداب او شاولی کوټ ولسوالیو د هایدرومیټرولوژیکي استیشنونو څخه د اورښت ارقام راټول کړل. ښاغلي مولوي سید محمد شرافت وایي په تختپول استیشن کې 11 ملي متره، ارغستان استیشن کې 12 ملي متره، ترنک استیشن کې 13 ملي متره، ارغنداب استیشن کې 15 ملي متره او د دهلې بند استیشن کې 14 ملي متره باران اوریدلی دی. د تختپول اسټیشن 11 ملي متره باران ثبت کړی دی او د ارغستان اسټیشن 12 ملي متره باران ثبت کړی دی. د ترنک اسټیشن 11 ملي متره باران ثبت کړی دی. د ارغنداب اسټیشن 15 ملي متره باران ثبت کړی دی. د دهلې یا شاولی کوټ اسټیشن 14 ملي متره باران ثبت کړی دی. البته اعظمي ارقام د دې څخه لوړ دي. دا زموږ د هیوادوال لپاره د ولسونو لپاره یو غټ خوشحالي زیری دی. الله جل جلاله ته خواست کوو، هیله امید لرو چې نور موږ په ولسونو وطنونو باندې د رحم بارانونه وشي. د یادونې وړ ده چې د تېرې شپې له 8 بجو څخه د نن سهار تر 7 بجو 40 دقیقو پورې په کندهار ښار او ولسوالۍ کې په اوسط ډول 13 ملي متره باران اورېدلی دی.